نیاز محمد مې نوم دی او اف ار پي کې ایس آی یم او انټرنیټ شوټ لا ټول ناسره وو او ډوټۍ له وتی یم. بس اچانک دماکه وشوله. زه په دغه ځای کې په ډیوټۍ ولاړم، نور ملګري راسره وو، څه ملګري شهیدان شو، هم دا سر مې لګېدلی، خپې هم لګېدلې، خو الله پاک خیر کړی دی. بیا په ځان نه یم پوه شوی، بیا چې خبر شوم بس په هسپتال کې وم. دوی ما ته ته په حوصله کې شه او شکل چې کوم دی نو د سوات په دماکه کې چې کوم دی نو لکه خوږ شوی دی، خودکش کې خوږ شوی دی او هسپتال کې دی مونږ له تللي وو. د تر د وراره مې راته ویل او چې ښه دی زه ترې رالم، خو مونږ د دې د جوړ تاله راغلو چې یاره هسې نه که د کلي خلک خبر کړي ته بیمار یې نو تا ته به نور څه مسله جوړ شي. ما نه شکر الحمدلله الله پاک را کړو او د الله پاک بني ادم دی په دې لاک لاک شکر دی. دا کوم چې مړه دي په دې چې کوم دی نو دا هم زموږ یو غم دی، دا هم زموږ یو غم دی، خو نه په دې خبره لاک لاک شکر دی چې شکر دی زموږ بچی چې کوم دی نو لکه بچ دی. زما نوم عبدالله شاه دی، د کابل تڼۍ مورر یم. بلکې زما ډیوټي د نفرې ډپلایمنټ و، ما نفرې تقسیم کړې وه، هغې نه بیا بعد زه تاڼې ته ننوتلی یم. منځ په ټایم کې کله مې چې لمونځ وکړو نو زه د ګیټ طرف ته لږ رالم، د نفرې چیک کوله چې رالم نو نږدې شوم بلاست وشو. زه تاڼه کې دننه لګېدلی یم او ستاسو مخ یم او ښه یم انشاءالله.